الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. زما عزتمند او قابل احترام مشرانو ورونو او دینی خویندو او کوم دوستان چې من لایف ویني، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د سلام نه بعد الله سبحانه وتعالی شکر ادا کوم چې د رمضان د مبارکې میاشتې د عبادت توفیق او د جمعې د ورځې د عبادت توفیق موږ او تاسو ته نصیب کړ. الله دې همیشه د صحتمندي او د توانایي موږ او تاسو ته په نصیب کړي. زما عزتمندو کوم آیات چې ما ستاسو په وړاندې تلاوت کړ، دغه آیات کې الله سبحانه وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنانو ای مسلمانانو اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، ګناهونه پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، او هر نفس دې وګوري چې دې د سبا دپاره څه آمدګي نیولې ده، د سبا دپاره د څه تیاري نیولې ده. د کوم سبا دپاره؟ هغه د مرګ وخت دی. د کوم سبا دپاره؟ د ورځ د قیامت دپاره. مرګ هر وخت په انسان باندې راتلی شي، قیامت هم هر وخت راتلی شي. نو الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دغه سبا چې یو ناڅاپه راځي او هر انسان د دې انتظار کوي، موږ ټول په خپل نوبت کې د مرګ ته انتظار کوو. او دغه سبا چې په تا باندې راتلونکی دی، نو الله فرمایي دې دپاره تا څه آمدګي نیولې ده. قرآن موږ له دعوت راکوي چې دغه سبا چې په تا را روان دی، د مرګ وخت، د قیامت وخت، د دې دپاره آمدګي ونیسه، د دې دپاره تیاري وکړه. زما عزتمندو د رمضان مبارکه میاشت اخري عشره کې موږ تاسو داخل یو او نن جمعة الوداع. جمعة الوداع په اسلام کې څه داسې خاص حیثیت نشته دی چې د رمضان اخري جمعة الوداع، لیکن دا مقصد دی چې موږ تاسو یو څو ورځې بعد رمضان ته رخصت ورکوو، رمضان سره خدافیزي کوو، رمضان خلاصېږي ختمیږي. و چې رمضان نه موږ تاسو رخصت ورکوو، خدافیزي ورسره کوو، نن جمعة الوداع د دې رمضان اخري جمعه ده چې موږ تاسو پکې شامل یو. نو موږ تاسو ته اوس کوم کارونه متوجه دي؟ موږ باید څه وکړو؟ د رمضان نه بعد موږ تاسو کومه زندګي اختیار کړو؟ د رمضان نه بعد زموږ ستاسو معمولات د زندګي باید څنګه وي؟ آیا فقط زموږ ستاسو عبادتونه فقط دا یو میاشت شو، 10 ورځې چې موږ د حرامو نه هم ځان ساته، موږ د هر قسمه ګناه نه هم ځان ساته، موږ به پکې نیک کارونه هم کول، د رمضان نه بعد دا ټول شي نه خلاص شو؟ نه داسې نه ده. څنګه چې رمضان کې ته د کار خیر پابند وي، دغه شان به د رمضان نه بعد هم د کار خیر پابند وي. څنګه چې په رمضان کې ته د دعا پابند وي، د رمضان نه بعد هم د دعا پابند وي. څنګه چې په رمضان کې ته د صدقه او د خیرات پابند وي، دغه شان د رمضان نه بعد هم د دې پابند وي. څومره کار خیر چې دا په رمضان کې کوو، د رمضان نه بغیر به هم ته په دې کار خیر کې دوام ورکړې، همداسې به وي. په رمضان کې تا عبادتونه کول، د رمضان نه بغیر به هم دغه شان عبادتونه کوي. رمضان کې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو منع کړو. د څه شي نه منع کړو؟ چې دا 10 ورځې سهار نه تر ماښام پورې خوراک څښاک به نه کړي، منع وه. موږ د الله په امر باندې نور نږدې کېدو، ځکه امر د الله وکړه. او ویل چې خپل حلاله بیبي ته به نه نږدې کېږي، د الله امر وکړه، موږ د الله په امر باندې نه نږدې کېږو. اوس دا د الله سبحانه وتعالی په امر باندې موږ د بعضو شیانو نه منع وه. اوس د رمضان نه بعد دغه رب العالمین موږ تاسو ته امر کوي د ډېرو شیانو نه منع ده. د هغه شیانو نه منع کېدل د ټول عمر دپاره روژه ده. دا روژه 10 ورځې وه. هغه امر چې الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته کوي چې دې ته مو نږدې کېږئ، ظلم مه کوئ، خیانت مه کوئ، وعده خلافي مه کوئ، سود مه کوئ، شراب مه کوئ، د زنا او د فحشا نه ځان ساتئ. دا تمام بد کارونه الله سبحانه وتعالی موږ تاسو ته امر کړی چې دا مه کوئ. دی نه دي ویل چې دا فقط په رمضان کې مه کوئ. الله فرمایي تر څو پورې چې ژوندی وي دا کارونه مه کوه. نو څنګه چې په رمضان کې د یو څو شیانو نه منع وه، اوس راتلونکې پوره زندګي د ډېرو شیانو نه منع ده، او دغه ټولو شیانو نه منع کېدل دا ستا د ټول عمر روزه ده، دا ستا د پوره زندګي روزه ده. د رمضان روزه چې دې ونیولې، د هغې نه بعد کومه خوشحالي راځي؟ د عید خوشحالي راځي، د اختر خوشحالي راځي. او که چېرې پوره عمر د الله دپاره دې دغه ګناهونو نه دې ځان منع کړه، ځان دې بچه کړه، او دغه روژه دې ونیوله چې کوم امر الله کړی و هغې ته نه نږدې کېږي، دې له نه ورته د الله امر دې زه منع کړی.
نو بیا به د قیامت په ورځ آخرت به ستا دپاره د عید ورځ وي د اختر او د خوشحالۍ ورځ به وي څنګه چې په د رمضان کې د دېرش ورځې سخته تېره کړه الله در باندې اختر او خوشحالي راوسته بیا به د قیامت په ورځ ستا د عید او د اختر او د خوشحالۍ ورځ به وي زما عزتمندو همدغه د رمضان حاصل او مقصود دی چې موږ اوس د دې رمضان نه بعد چې را کومه زندګي در روانه ده دغه پوره زندګي موږ د ډېرو شیانو نه منع شو هغه هم د الله امر دی او دا هم د الله امر دی د رمضان مثال د یو مېلمه په شان دی مهمان مېلمه دا چې چا کره راشي نو ځان سره تحفه راوړي نو هغه مېلمه خو بېرته لاړ شي نو هغه تحفه پاتې شي مېلمه لاړ شي او تحفه پاتې شي نو د رمضان مثال د هغه مېلمه په شان دی چې تحفې د ځان سره راوړله او مېلمه لاړ تحفه پاتې شو د رمضان تحفه څه شی ده هغه قرآن عظیم شان قرآن کله نازل شوی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن عظیم شان په میاشت د رمضان کې نازل شوی دی دې قرآن ځان سره دې رمضان ځان سره قرآن راوړو رمضان خو لاړ لیکن دا قرآن موږ تاسو سره پاتې شو اوس دا قرآن د خپل ځان سره پیوست کول اوس دا تعهد کول چې ما خو به دا تمامه میاشت په دې کې تلاوت وکړو دا مې واورېده په تراویحو کې مې قیام اللیل وکړو دا قرآن مې واورېده اوس دا قرآن د راتلونکي آینده کال لپاره د دې په معنا او په تفسیر باندې ځان پوه کړم دا قرآن که زما اولادونو نه ویلې زه دې خپل اولادونو ته وښیم او دې قرآن کې چې څه الله سبحانه وتعالی فرمایي دا په دې خپل ژوند په دې خپل عملي زندګي کې راولم دا د هدایت کتاب دی الله سبحانه وتعالی دې دپاره نازل کړی دی چې موږ ته هدایت حاصل شي موږ ته هدایت حاصل شي او په دې باندې عمل کول دا مقصود دی په دې مقصود دا دی چې په دې باندې عمل کول دي نو د رمضان میاشتې مثال دی او مېلمه دی د مهمان رمضان لا د هغې چې کومه تحفه وه قرآن هغه پاتې شو دا قرآن اوس د خپل ځان سره پیوست کول دا اورېدل په دې باندې ځان پوه کول دا خپل عملي ژوند کې راوستل د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کول پکار دی چې رب العالمین موږ او تاسو له د رمضان مبارکه میاشت دی موږ ته عطا کړله او موږ د رمضان روزي ونیولې او تراویح مو کړلې لیکن دا خبره دلته خلاصه نه شوه چې موږ او تاسو د رمضان روزي ونیولې تراویح مو کړلې عبادتونه خلاص بس د عید الفطر په ورځ باندې هر څه نه فارغ بل رمضان ته به یولس میاشتې انتظار کړي نه دا نه چې رمضان خلاص شو عبادتونه خلاص شو رمضان خلاص شو لمونځونه خلاص شو رمضان خلاص شو صله رحمي او همدردي خلاص شوه رمضان خلاص شو صدقه او خیرات خلاص شو رمضان خلاص شو تمام نیک اعمال خلاص شو خبره ختمه نه داسې نه ده موږ او تاسو به د رب العالمین تر هغې پورې بندګي کوو تر څو پورې چې زموږ په بدن کې ساه او موږ ژوندي او موږ له مرګ نه راغلی الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانان او جنات ما دې بندګۍ دپاره پیدا کړي دي د عبادت دپاره پیدا کړي یا الله تر څو پورې به موږ عبادت کوو دېرش ورځې عبادت صحیح دی چې هر رمضان کې موږ دېرش ورځې عبادت کوو الله سبحانه وتعالی فرمایي نه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين تر هغې پورې د الله بندګي کوه تر هغې پورې د الله عبادت کوه تر څو پورې چې تا ته مرګ نه راغلی د مرګ تر ساعته پورې د الله بندګي کوه او د الله عبادت کوه نو موږ د الله سبحانه وتعالی بندګي کولې تر کوم وخته پورې تر مرګه پورې دا محدود نه تر رمضانه پورې چې رمضان سره خبره خلاصه شوه زما عزتمندو رمضان کې د الله سبحانه وتعالی ته توبه وکړه الله ته دې رجوع وکړه دا ګناهونه سیزل کېږي تمام ګناهونه انشاءالله تعالی الله سبحانه وتعالی د دېرش ورځو برکت باندې د تمام مسلمانانو ګناهونه سیزلي معاف کړي اوس تا په رمضان کې توبه وکړه او د رمضان نه بعد په دې خپله توبه باندې ته قایم ودرېدلې دایم ورباندې ودرېدلې نو ته په دې باندې پوه شه چې تا په رمضان کې کامیابي حاصل کړې ده د رمضان نه بعد هم په دې نیک اعمالو باندې پنځه وخته مونځ باندې ولاړې د رمضان نه بعد همدغه شان صله رحمي در کېده همدغه شان صدقه او خیرات کوي همدغه شان د مسجد پابند دي همدغه شان کار خیر کوي او په دې رمضان نه بعد همداسې روان وي او الله ته توبه کړې ده چې یا الله دا کار به نه کوم دا به نه کوم دا به نه کوم او د ګناهونو مې راته بخشش کا او د رمضان نه بعد په هغې باندې محکم پاتې شوې نو ته پوه شه چې تا په رمضان کې کامیابي حاصل کړې ده د رمضان نه بعد په خپلو نیکو اعمالو باندې صبر کول په عمل صالحه باندې صبر کول او په هغې باندې ثابت قدم اوسېدل دا د دې خبرې لویه نشاني ده چې په رمضان کې ستا عملونه قبول شي د رمضان کې د عملونو د قبولیت لویه نشاني ده چې ته د رمضان نه بعد په عمل صالحه باندې ثابت قدم پاتې شي او په عمل صالحه باندې صبر وکړي د رمضان نه بعد چې ته همدغه شان متقي وي همدغه شان پرهیزګاره وي نو ته پوه شه چې په رمضان کې ستا د عملونه چې د الله سبحانه وتعالی قبول کړي دي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه به د رمضان
په دې آخري اختتام کې چې کله به د رمضان لکه اوس چې موږ تاسو داخلي د رمضان چې به خلاصېدو ویش اتیش ورځو ته چې به ورسېده نو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه به فرمایل ای هغه کسانو چې ستاسو د رمضان روزې قبول شوي دي، عبادتونه قبول شوي دي، دعاګانې قبول شوي دي، صدقه او خیرات هم قبول شوي دي، ستاسو دپاره دې مبارک وي. او هغه کسانو چې د رمضان عبادتونه ستاسو نه دي قبول شوي او د رمضان عبادتونه ستاسو مرده پاتې دي، نو الله ستاسو د نقصان تلافي وکړي. هغه به د رمضان په آخره کې دا دعا کوله. الله سبحانه وتعالی قرآن عظیم الشان کې فرمایي والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. د دې آیات په نزول باندې ام المؤمنین د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه سوال وکړو. دې آیات کې الله فرمایي هغه کسانو ته چې ورکړل شول او څوله ورکړل او دوی زړونه ویریږي د الله نه ویرېدونکي دي، په دې زړه کې د الله نه ویرېدونکي چې وانهم الى ربهم راجعون، موږ خپل رب طرف ته ورتلونکي یو، په زړه کې د الله نه خوف او ویره لري. نو ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها سوال وکړ چې یا رسول الله آیا دا آیات د هغه ګناهګارو خلکو په باره کې دی چې هغوی ګناه وکړه، د ګناه نه بعد د هغوی زړه سخت خفه وي، د ګناه نه بعد یې زړه پریشانه وي، خفه وي، دا د هغې په باره کې دی؟ انسان ګناه وکړي د ګناه نه بعد پریشانه وي، خفه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمیل یا صدیقه، عائشه رضی الله عنها لقب هغه صدیقه یا صدیقه بنت صدیق، د پلار نوم یې صدیق یا صدیقه بنت صدیق. د دې نه مراد هغه کسان دي چې هغوی نیک اعمال کوي، د رمضان روزې هم نیسي، تراویح هم کوي، صدقه او خیرات هم کوي، نوافل هم کوي، تمام نیک اعمال کوي، لیکن بیا هم هغې کې په زړه کې د الله نه خوف او ویره لري چې زما د عمل صالحه به د الله په نسبت باندې قبول شوي وي او که نه. الله سبحانه وتعالی فرمای اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون. دا هغه کسان دي چې دوی په نیک عمل کې عجله کوي او په نیک عمل کې دوی پیش قدم دي. د ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فکر داو چې دې نه مراد هغه ګناهګار خلک دي چې ګناه وکړي او د ګناه نه بعد دې د آخرت هغه پس منظر ورپه یاد شي، د یوم الحساب هغه پس منظر ورپه یاد شي او دې په دې خپل ګناه باندې پښیمانه وي چې ما دا ګناه وکړله، دا خو ورځ د قیامت را روانه ده. دې نه مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې د دې نه مراد هغه مؤمنین خلک دي، هغه مخلصین خلک دي، هغه محسنین خلک دي چې دوی نیک اعمال کوي، نیک اعمال کې خو پوره جهد هم کوي، خو کوشش هم کوي، لیکن بیا په زړه کې اطمینان نشته، مطمئن نه دي او دی دا خوف او ویره لري چې دا زما عمل صالحه به عند الله قبوله وي او که نه وي. ما خو روزې ونیولې، تراویح مې وکړلې، صدقه خیرات دعاګانې دا مې وکړل، بیا هم را سره فکر دی چې دا به د الله په نسبت باندې قبول شوي وي او که نه وي. هسې نه زما دغه نیک اعمال چې ما کړی دی د قیامت په ورځ به د دې اجر ما ته حاصل شي او که نه، د دې اجر به ما ته نصیب شي او که نه. هسې نه چې زما دا نیک اعمال دا په ریا کې شامل شوي وي، دا په بدنیتي کې شامل شوي وي، دا په شرک فی العباده کې نه وي شامل شوي. دا د مؤمنانو سره او د مخلصینو سره او د مؤمنینو سره دا فکر وي، محسنین انسانانو سره دا فکر وي، د خپل اعمالو په باره کې فکر من وي چې زما دا نیک عمل دا به قبول شوي وي او که نه. موږ تاسو چې لږ نیک عمل وکړو نو بیا موږ تاسو ډېر زیات خوشحاله وو چې بس دغه معمولي عمل موږ خبره خلاصه شوله او داسې مطمئن شو موږ چې به دا قبول شو، خبره خلاصه شوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي والمخلصین علی خطرة عظیمه، والمخلصین علی خطرة عظیمه. وی مؤمنین مخلصین خلق دا په ډېر لوی خطر کې دي. ولې په خطر کې دي؟ دې سره دا ډار وي، دا خوف ورسره وي، دا ویره ورسره وي چې دا کوم نیک اعمال ما کړي دي بیا هم دی په دې کې مطمئن دی چې دا به د الله په نسبت باندې قبول وي او که نه وي. په دې خطر کې وي حج خو مې وکړ خو چې دا به الله قبول کړی وي او که نه، عمره مې وکړله چې دا به الله ته قبوله وي او که نه، تراویح نوافل صدقه خیرات سرسایه زکات مې ورکړل چې الله ته به قبول وي او که نه. په بدنیتي، په ریاکاري، په شرک العباده کې نه وي حساب شوي، د دې اجر به ما ته آخرت کې نصیب شي او که نه. ځکه وایي چې والمخلصین فی الخطرة العظیمه، مخلصین خلک چې دي دا په لوی خطر کې وي، یعنې د خپل اعمالو په باره کې فکر من وي. امام حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي د مؤمن نشاني، د مؤمن نشاني لوی نشاني دا ده د نیک اعمال کوي، د په دې نیک اعمالو کې مبتلا دی، جهد هم کوي، خو کوشش په دې نیک اعمالو کې کوي، لیکن دی بیا هم مطمئنه نه دی، زړه په اطمینان نه دی. څه خبرې د دې خبرې چې دا به الله ته قبول وي او که نه، الله به ما نه قبول کړي وي او که نه، د الله نه خوف او ویره لري، ډار لري
او حسن بصري رحمه الله فرمایي چې د منافق لویه نشاني دا ده چې دی به ګناه کوي په ګناه کې به مبتلا وي لیکن دی به په دې ګناه باندې مطمئن وي د الله نه به خوف او ډار نه لري. مطمئن زړه نه د مؤمن زړه نه ارامه دی چې زما د عمل به الله ته قبول وي او که نه د الله نه وېرېږي. او منافق په دې خپله ګناه باندې مطمئنه دی دی د الله نه خوف او ډار نه لري. وی دا د هغه نشاني ذکر کړې ده. زما عزتمندو علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه به د رمضان په دې اخري وختونو کې چې کله به دغه ورځ د عید الفطر ته پاتې شوې نو هغې به دا ویلې کاش چې ماته معلومات وی چې د رمضان د کوم انسان د رمضان د عبادتونو قبول شوي دي، صدقه او خیرات یې قبول شوی دی، دا ډېر ورځې چې دا دعاګانې کړي دا دعاګانې قبول شوي دي، د ده تراویح د ده قیام اللیل د ده د قرآن عظیم الشان تلاوت صله رحمي همدردي دا تمام د ده قبول شوي وي. نو علي ابن ابي طالب رضی الله عنه فرمایي کاش چې ماته معلومات وی زه به د دې انسان کور ته ورغلی وی او ما به ده ته مبارکي ورکړې وی، ما به دې انسان له مبارکي ورکړې وی، مبارکۍ له به ورغلی وی. او کاش چې ماته دا معلومات وی چې د کوم انسان د رمضان عبادتونه نه دي قبول شوي نو زه به هغه له ورغلی وی تعزیت به مې ورته کړی وی چې ستا په حال دې افسوس وي چې ستا عبادتونه نه دي قبول شوي. هغه له به مبارکي ورکړی وی او ده ته به مې تعزیت کړی وی چې ستا په حال دې افسوس وي چې دا دومره غټه لویه میاشت تا په غفلت کې تېره کړه. د رمضان نه به د خپلو عملونو په باره کې فکرمند کېدل، په دې کې غور کول چې دا نیک عمل موږ تاسو وکړل دا سخته چې مو تېره کړله چې الله دا ضایع نه کړي. د عملونو نیک عمل دا ضایع کېږي د انسانانو نه. اصحاب کرام د رمضان په آخري شپه باندې الله ته ژړل. رمضان آخري شپه به سهار به د عید الفطر ورځ وه، الله ته به یې ژړل یا الله دېرش ورځې موږ محنت کړی دی الله تې ضایع نه کړي، یا الله دېرش ورځې موږ محنت کړی دی رب العالمین تې قبول کړي، یا الله تې د موږ نه قبول کړي. الله ته به یې ژړل ځکه دا نیک عمل د انسان ضایع کېږي. دا په څه شي باندې ضایع کېږي؟ دا په حقوق العباد باندې ضایع کېږي. ولو که ته سل حجه وکړي، ولو که ته هر څومره نوافل او صدقې او خیرات ورکړي او د بنده حق دې واخیسته د بنده حق او د بنده حق باندې دې ځان غلی کړه چې نه ورکومه الله درنه د هغې په بدل کې د قیمت پر دغه نیک عمل اخلي. دا ستا نیک عمل چې تا کړي دي دا دې ضایع کېږي، د دې حفاظت وکړه، دې نه داسې یو شی جوړ کړه چې دا ضایع نه شي، په دې کې سوری ونه شي او دا نیک عمل دې ونه وځي. هغه په څه شي باندې ضایع کېږي؟ په حقوق العباد باندې، د بنده په حق باندې. د بنده نه دې حق واخیسته، په ظلم دې واخیسته، په هره طریقه دې واخیسته، د بنده حق در سره موجود دی ور دې نه کړ، الله درنه دا نیک عمل اخلي. دا نیک عمل دې ضایع کېږي. نو د دې نیک عملو حفاظت کول، د دې دپاره فکر کول. الله سبحانه وتعالی قرآن کې فرمایي ان الذین قالوا، هغه کسان چې وایي ربنا الله، رب زموږ الله دی، تا دا دعا وکړه چې زموږ رب الله دی، زه مسلمان یم، زما رب الله دی، ثم استقاموا او بیا په هغې باندې کلک ودرېدل. رب مې الله دی، د دې الله هره خبره منم، د دې الله نافرماني نه کوم. نو الله سبحانه وتعالی بیا به څه وشي؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا او په هغې باندې انسان کلک ودرېږي بیا به څه وشي؟ تتنزل عليهم الملائکه. الله وایي د مرګ په وخت کې او د قبر نه بعد چې دی کله راپاڅېږي په دغه وخت کې دته ملایک رالېږم. تتنزل عليهم الملائکه، ملایکو ته رالېږم. ملایک ورته څه وایي دي انسان ته؟ الله تخافوا ولا تحزنوا، مه غم کوه او مه خوف کوه، مه غمزده شي او نه ته خوف وکړي. نحن اولیاؤکم، موږ تاسو سره ملګري یو، موږ در سره یو. دا ملایک ورته وایي الله تخافوا، تسلي ورکوي د انسان ته د مرګ په وخت کې او دی چې کله د قبر نه راپاڅېږي د ورځ د قیامت باندې ملایک ورله تسلي ورکړي چې الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، او د جنت خوشخبري ولا ورکړي د کومې چې واده شوي. دا کوم انسانانو له ان الذين قالوا ربنا الله، چې رب الله دی او د الله خبره منم او د الله چې څه نه منې کړم د هغې نه منې کېږم، په دې باندې عمل کړي. الله تخافوا ولا تحزنوا، یو خوف دی یو حزن دی. خوف دې ته ویل کېږي چې انسان په آینده کې د یو شي نه یېرېږي، په آینده کې یو مصیبت را روان دی انسان د هغې نه یېرېږي، دې ته خوف ویل کېږي. او یو حزن دی، حزن په عربۍ کې دې ته ویل کېږي چې انسان د غم نه بعد د مصیبت نه بعد غمزده شي. مصیبت شو، یو شی مات شو، یو څوک وفات شو او د هغې نه بعد انسان غمزده وي، نو انسان ډېر خفه وي. او یو چې راتلونکي انسان باندې یو مصیبت راځي نو هغې ته خوف وي. نو دته په دې دوانو حالاتو کې ویل شي چې الله تخافوا ولا تحزنوا، مه خوف کوه او مه غمجن کېږه، دا دوانه کارونه کوه. وابشروا بالجنة التي، او د جنت خوشخبري ورله ورکولی کېږي. د کوم جنت؟ کنتم توعدون، چې الله در سره وعده کړې وه ته دنیا کې زما دپاره عمل اختیار کړه او زما په امر باندې روان شه، وعده در سره دا کوم چې جنت درله درکړم، ابدالابد به بیا دی. نو د خپلو اعمالو په باره کې فکر کول. زما عزتمندو، زموږ ستاسو د رمضان نه بعد حال څه وي؟ د رمضان نه بعد حال دی چې مسجدونه خالي شي،
الحمدلله اوس په ماسخوتن کې موږ ذهن لرو مسجد ډکي لیکن د رمضان نه بعد موږ سره 2 نفر 3 نفر نه پیدا کېږي چې موږ سره جماعت وکړي والله دا عبادتونه فقط د رمضان لپاره محدود نه دي دا د ټول عمر لپاره دي مخکې موږ عرض وکړو چې ته د ټول عمر لپاره روژه ونیسه څنګه چې د رمضان کې د مونځ پابند وي ماسخوتن مونږ راتللی د ماښام مونږ راتللی یا نور وختونه دغه شان د رمضان نه بغیر هم راځه که د رمضان نه بغیر راتللی نو دا الله سبحانه وتعالی وایي چې د رمضان نه بعد خوشحالي څه شی ده عید دی اختر دی نو بیا به ستا د آخرت ورځ به ستا دپاره د عید ورځ وي د اختر او د خوشحالۍ ورځ به وي همدغه شان ونیسه او دا د رمضان هغه حاصل او مقصود هم دا دی چې انسان همدغه شان پاتې شي نو زما عزتمندو د رمضان نه بعد کوشش دا کول پکار دی چې هماغه رب دی هماغه الله دی هماغه قرآن دی هماغه شان د خپل دین ته او د خپل دغه تقوا او پرهیزګارۍ ته دوام ورکړو همدغه شان دا فقط د 10 ورځو دپاره محدود نه و د اولو دپاره محدود نه و د منځ کې ورځو دپاره محدود نه و د طاق شپو دپاره محدود نه و بلکې د الله امر موږ تاسو ته همیشه متوجه دی چې تر عمره پورې به زما په دې امرونو باندې عمل کوئ الله امر کړو خوراک مه کوه څښاک مه کوه حلالې بیبي له مه ورځه دغه شان همدار رب العالمین موږ ته د دې رمضان نه بعد امر کوي چې 5 وخته خپل مسجد ته ځه ورکوه مع الراکعین رکوع کوه د رکوع کوونکو سره او هغه امرونه چې الله کړي دي حرامو ته مه نږدې کېږه د الله نافرماني مه کوه همدار موږ تاسو ته امر کوي بیا زما عزتمندو د صدقه فطر په باره کې مختصر وضاحت هغه دا دی چې صدقه فطر دا د افطار نه اخیستلی شوی دی صدقه فطر افطار کله چې د انسان روزه تکمیل شي انسان روزه پوره شي هغې ته افطار ویلی کېږي موږ تاسو چې کله روزه ونیسو نو ماښام کې چې روزه پوره شي وایي افطار وکړه نو دا د افطار نه اخیستلی شوی دی ځکه ورته صدقة الفطر وایي زکات الفطر مرته وایي فطرانه مرته وایي سرسیا مرته وایي سرسیا فطرانه صدقة الفطر زکات الفطر دا ورته ویلی کېږي زکات الفطر کله چې انسان د رمضان روزي ونیسي د رمضان روزي تکمیل شوي پوره شوي نو د هغې نه بعد بیا زکات الفطر سرسیا دا ورکولی کېږي سرسیا صدقه فطر ولې الله سبحانه وتعالی په مسلمانانو لازم کړې ده په دې کې یو څو حکمتونه دي حکمتونه یې واوره یو حکمت چې الله سبحانه وتعالی د صدقه فطر سرسیا لازم کړې ده په مسلمانانو باندې هغه ده الاحسان الى الفقراء د محتاج خلکو سره د فقراو خلکو سره کومک کول ځکه فقرا خلک محتاج خلک کمزوري خلک هغې د دې تنګدستۍ په وجه باندې پریشانه وي نو زموږ دین دا مقدس دین غواړي چې هغې هم او د اختر ورځ د خوشحالۍ ورځ ده نو زموږ دین دا غواړي چې هغې موږ سره هم په دې خوشحالۍ کې شریک نو ځکه دا صدقه فطر لازم شوی ده چې دا هغه مسکین او فقیر محتاج له ورکوي چې هغې د دې اختر په خوشحالۍ کې موږ تاسو سره شریک شي الاحسان الى الفقراء یو حکمت پکې دا دی دویم حکمت د صدقه فطر په ورکولو کې دا دی چې زموږ دین موږ تاسو ته د ښو اخلاقو تعلیم راکوي چې ښه اخلاق ساتئ همیشه خپل ښه اخلاق ساته دا موږ ته زموږ دین تعلیم راکوي او د بل احسان د بل مسلمان سره کومک کول دا بهترین اخلاق دي بهترین اخلاق افضل اخلاق دا دی چې ته بل مسلمان سره کومک کړي نو یو حکمت پکې دا دی دریم حکمت په دې سرسیا صدقه فطر کې دا دی چې طهرة للصائم من اللهو والرفث الله سبحانه وتعالی په دې وجه باندې د روزهدار دا روزي پاکي کړي د روزهدار نه په دې روزه کې څه کوتاهي شوي څه کمیټې شوي د لهو د رفث په وجه باندې د ده نه داسې معمولي غوندې غلطي کوتاهي چې شوي د صدقه فطر په وجه باندې الله سبحانه وتعالی هغه د روزهدار دا روزي پاکي او الله ورته هغه معافي وکړي بخشش ورته الله وکړي نو طهرة للصائم من اللهو والرفث یو حکمت پکې دا دی څلورم حکمت پکې دا دی طعمة للمساکین د غریب د محتاجه د ضرورتمند د هغه په کور کې د خوراک انتظام نه د اختر په ورځ باندې د عید په ورځ باندې نو طعمة للمساکین نو دا سرسیا صدقه فطر د هغه دپاره د طعام انتظام وشي د هغه په کور کې د هغه اولادونو دپاره د طعام یو انتظام وشي نو یو پکې دا څو حکمتونه دي صدقه فطر په کوم کس باندې لازم دی عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد چې رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې هر هغه طفل ماشوم لوی کبیر او من الحر والعبد او د غلام او د آزاد د غلام او د آزاد په دې باندې صدقه فطر لازم ده په لوی وړوکي باندې او په آزاد او په غلام دې باندې صدقه فطر لازم ده صدقه فطر فقط هغه کس په دې کې مستثنا دی چې یو شبه روز دپاره هغه خورا صاف ونه لري
څنګه زموږ ستاسو په وطن کې اکثر داسې غربت شته دی په ډېرو ځایونو کې داسې شته دی چې انسانان داسې محتاج دي چې د یو شپه روز دپاره هغه د خوراک څښاک انتظام ونه لري فقط دغه مستثنا دی دی به صدقه فطر نه ورکوي نور په تمام مسلمانانو باندې صدقه فطر لازم ده چې د وس او طاقت کېږي د صدقه فطر ورکړي صدقه فطر د کم وخته پورې ورکولی شي نو زموږ ستاسو په مذهب کې دا شته چې صدقه فطر دا د قبل العید د عید نه مخکې ورکولی شي بهتر دار افضل دار چې د فطر د مونځ د عید الفطر د مونځ ادا کولو نه مخکې دا ادا شوي وي لیکن موږ او تاسو د دې دپاره چې خپل وطن کې مخکې ولیږو نو که مخکې څوک لیږي 10 ورځې 15 ورځې نو په دې کې هېڅ ممانعت نشته لیږلی شي ځکه چې محتاج او ضرورتمند ته ورسېږي که دلته څوک د اختر په ورځ باندې فطر ورکړي نو بیا دا محتاج ته رسېدل بیا ګران وي نه رسېږي ورته او دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د عید الفطر نه مخکې سرسایه ورکول دا یوه قبوله صدقه ده او د عید الفطر نه بعد صدقه ورکول صدقه فطر دا په یو صدقو کې بیا یو نفلي او یو عامه صدقه ده بیا صدقه فطر نه ده نو یو دغه پکې دا دی بله مسله په دې کې دا ده چې یو کس دی هغه د مریضي په وجه باندې روزې ونه نیولې د رمضان روزې ونه نیولې دی مریض دی به صدقه فطر ورکوي او بلې دی به صدقه فطر ورکوي په ده باندې صدقه دی به سرسایه ورکوي سرسایه په ده باندې لازم ده ولو که د روزې نه دي نیولې یو کس د هغه د سفر د وجې نه روزې نه دي نیولې مسافر دی دی په سفر کې و د روزې ونه نیولې نو په ده باندې هم سرسایه لازم ده سرسایه به ورکوي د دې د هغې سره کوم دغه نشته دی تعلق نشته دی بل زما عزتمندو ضروري هغه دا چې د عید الفطر په ورځ باندې سنت عمل کوم عمل دی د عید الفطر د سنت عمل یو سنت عمل دا دی چې هغه موږ تاسو ته واضح دی چې غسل کول خوشبو استعمالول دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې د اختر په ورځ به غسل وکړو خوشبو به استعمالوله او بل دا ښه لباس عمده لباس دا په تن کول ښه لباس چې کوم په دې لباسونو کې مقبول لباس وي دا په تن کول بل سنت عمل په دې عید الفطر په ورځ باندې راشي تکبیرونه ویل الله فرمایي ولتکبروا الله علی ما هداکم د الله لوی تاسو بیان کوي نو د اختر په ورځ د عید په ورځ باندې د الله لوی بیانول په څه باندې په تکبیرونه باندې په لاره کې روان وي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرونه به وي نارینه به وي زنانه به وي زنانه په آهسته اواز باندې وي مردانه په جګ اواز سره تکبیرونه وي تر کوم وخت پورې به دا تکبیرونه وي چې مسجد ته راغلی عیدګاه ته راغلی کېناستې دي تر هغه وخته پورې به دا په بلند اواز په جګ اواز به دا تکبیرونه وي تر څو پورې چې امام منبر ته رانه شي نو یو تکبیرونه ویل دا د عید په ورځ باندې سنت عمل دی دا کول بل د مونځ د راتلو نه مخکې افطار کول چې مونځ ته راځي د عید الفطر په ورځ باندې یو دانه خرما نوشیجان کا دا سنت عمل دی یو دانه خرما وخوره په عید الاضحا کې د خپلې قربانۍ باندې افطار کول یو درې د عید الاضحا د لوی اختر په ورځ باندې د 2-3 ساعتو دپاره روژه نیولی کېږي چې انسان خپله قرباني وکړي او په هغې باندې افطار وکړي لیکن د عید الفطر کې چې کله ته د کور نه عیدګاه ته را روان شي یو دانه خرما خوړل افطار کول دا سنت عمل دی چې افطار انسان وکړي بل سنت عمل پکې دا دی چې د عید د راتلو نه د عید الفطر د مونځ د راتلو نه مخکې تا صدقه فطر ورکړي چې د دې نه فارغ یې چې مونځ ته ته ودرېږي چې ستا سرسایه ادا شوي وي او بل سنت عمل دا دی چې کله د عید الفطر مونځ وشو مونځ ادا شو نو موږ تاسو یو بل له مبارکي ورکوو تبریکي ورکوو په کومو الفاظو باندې ورکوې په سنت الفاظو باندې د عید تبریکي ورکوې نو هغه داسې دي چې تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال په دې الفاظو باندې یو بل له مبارکي ورکول یو خو دې کې یوه دعا موجود ده چا څومره عبادتونه د رمضان نه د اول نه تر اخره پورې کړي هغه او د صالح الاعمال د الله سبحانه وتعالی قبول کړه او دغه ویلی شي څه خبره پکې نشته دی مبارک د روژې او غازیان او دغه شیانو پکې ټول ویلی شي کوم مشکل نشته دی او دغه چې دا یوه دعا ده تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال ښه د عید الفطر لپاره ضروري اعلانات دا دي اول خو د عید الفطر ورځ نه ده معلومه چې کومه ورځ ده د یکشنبې د زونده ورځ راځي یا د منده ورځ راځي دا معلومه نه ده ځکه چې شوال میاشت ولیدلی شي نو موږ تاسو عید الفطر کوو نو هغه چې کله ولیدلی شي انشاءالله بیا به د خبرتیا په ذریعه باندې موږ دوستانو سره واچو چې په فلاني ورځ باندې د عید الفطر ورځ ده د مونځ وخت دا هم اوس موږ دقیق نه معلومیږي ځکه چې دلته پکې ساعت بدلیږي د ساعت د بدلون په وجه باندې لیکن بیا هم انشاءالله موږ 8 بجې 8 بجې انشاءالله اختیور موږ د مونځ لپاره دا تصمیم جوړ کړی چې په 8 بجې باندې مونځ ادا کړو موږ لیکن دلته ساعت بدلیږي بیا به هم انشاءالله تعالی دا د خبرتیا کې به د خیر سره موږ دا ولیکلی شي او په هغې کې به تاسو سره نشر شي دا نه ده چې انشاءالله مکمل په دې 8 بجو باندې به وي په دې باندې به مشوره کېږي مشران به په هغې باندې فکر وکړي چې ځکه ساعت بدلیږي د ساعت د بدلېدلو په وجه باندې به موږ خبرتیا کې واچو چې د عید الفطر لمونځ په 2 بجو باندې ادا کېږي
بل د دوستانو نه یو اعلان دار چې دوستانو نه خواهش کوو چې یو خو الحمدلله موږ تاسو د نوي ځوانانو خو الحمدلله ټول لیسنس یې اخیستی یو ما نه دی اخیستی دغه ټول ځوانان دا خواهش د هغې نه کوو چې هر چا سره موټر شته دی او په کور کې تقریبا چې هر کس سره وګورو نو 4 او 5 موټرې دي نو که دا ټول موږ تاسو راولو هغه مېلمانه چې زموږ تاسو له راځي هغې غریبانان به چېرته ودرېږي د لرې لرې ځایونو موږ تاسو مېلمانه راځي نو افغانانو کې یو صفت د مهمان نوازۍ موجود دی او هغه مهمان نوازي به موږ تاسو دې له ورکوو کوښښ وکړئ چې اول په بایسکل باندې راشئ پیدل راشئ ویسه صاحب ته پیدل راځي نو دا چې کوم دی دا کوشش دا وکړه چې دا موږ په پیدل راځو او په بایسکل باندې راشئ او بیا چې هم ډېر زیات مریضي وي تکلیف وي نو په یو موټر نه استفاده وکړئ چې په هغې کې د خیره سره مغه 15 نفري 2 نفري په هغې کې ځان راورسوئ د دا تاکید په دې وجه باندې کوو چې دلته د پارکینګ مشکل دی ځای نشته دی او که ټول راشو نو د مېلمنو دپاره هم ځای نشته دی کوشش وکړئ دغه طرفونو ته چېرته لرې موټرې ودروئ نو که کوم مېلمانه راځي هغې به یې دغلته ودروئ بل یو اعلان دا چې دوستانو نه خواهش کوو چې موټر چې کله ودروئ هلته وګورئ چې موږ خو چاته مزاحمت نه کوو که موټر ته خو مې لاره نه ده بنده کړې کم د هلندي څوک لاره کې تېرېږي یا دغلته هوټل دی د هوټل لاره خو مې نه ده بنده کړې هر د عید په ورځ باندې ما وی نسی صاحب دلته ولاړو په موږ باندې دغه مشکلې هر څوک راځي د دې کنتې کې اعلان وکړه موږ حدیث شروع کړو آیات شروع کړو یو څوک راشي قاري صاحب اعلان وکړه دا موټر اشتباه ودرولې دی چې موږ خبره شروع کړو اعلان وکړه نو دغه موږ باندې ما خطبه ګډوډه شي او دا تاسو دپاره هم ښه نو دا کوشش وکړئ چې دوستانو ته مې ووایي چې خپل موټر په یو صحیح ځای کې پارکینګ کوئ چې مشکل نه وي دویمه چې کله د خیره سره دغه موږ او تاسو د عید الفطر په ورځ باندې زموږ ستاسو مونځ خلاص شو نو مبارکي تبریکي دا به موږ په کوم ځای کې کوو په دې مسجد کې بیا کوو دا مسجد ستاسو په خدمت کې دی ولو که تر ماښامه پورې دلته کښېنئ ماښام پورې انشاءالله تعالی دروازې خلاصه او دلته کښېنئ لطفا فقط د دې خبرې دپاره چې بیرون په لاره کې مه ودرېږئ په کوڅه کې مه ودرېږئ په سړک کې مه ودرېږئ دوی دي یو زموږ ستاسو زنانه خویندې راځي هغې ته مزاحمت کېږي درېیمه خبره دا ده چې دلته چې کوم نفر تېرېږي را تېرېږي نو هغې بیچارهګان هم د هغې دپاره مزاحمت وي نو دا مسجد ستاسو مسجد دی دلته داخل کې کښېنئ ودرېږئ چای نوشیجان کوئ مبارکي وکړئ خبرې وکړئ د دې نه چې څنګه بیرون شولئ دا لنډیانو خبره خلاق د خیره سره پورته راشئ بس بیا په دغه لاره کې مو ودرېږئ یو دا په ډېره مهربانۍ سره او بل اوس د خیره سره خوږ اعلان کوو په دې روژه کې دا اعلان ډېر خوند کوي مزه کوي چې انشاءالله څنګه زموږ ستاسو یو وطنی دود دی یو وطنی رواج دی وطن کې دا رواج و موږ خپل هم لیدلی ما قبلګاه صاحب لیدلی زما قبلګاه صاحب اختر کې په مسجد کې به د اختر په ورځ باندې یو څه شی به هم جوړ کړ چې یو شی بل شی پراټه دا به مسجد ته موږ وړله دا داسې که بدعت وي یا داسې رواج موږ ویل چې مې کوئ د سره دا یو صدقه ده یو ښه رواج دی دا یو ښه دود دی موږ ویو چې دا همداسې پاتې شي د مسجد خلک کولی شي چې انشاءالله تعالی د ټول دپاره انتظام ونیسي او انشاءالله نیسي چې هم کلچې او هم شیرچۍ ورکړي خو موږ ویو چې زموږ او ستاسو دا رواج پاتې شي دا دود همداسې پاتې شي هر دوست په دغه ورځ باندې انشاءالله د اخلاص نه کار واخلئ لږ معمولي انشاءالله چې د اخلاص نه کار واخلئ یو چینکچی ځان سره یا ځان سره حلوا یا ځان سره بغلاوه هر شی هېڅ ممانعت نشته دی مسجد هغې کې نه دي لیکلي چې دا شی مه راوړئ پراټې هم راوړلی شئ ځان سره دغه نسي صاحب د ده د کریم رول ډېر خوښ دی د کریم رول چا راوړله په دې کې هم دا ګوره ډېره ښه مزه کوي د اختر په ورځ انشاءالله پراټې چا راوړي ګوره د اجر نه خالي نه دی دا په د اختر په ورځ باندې جنتي انسان دی د چا چې پراټې راوړلې نو دا د خیره سره انشاءالله دا دود د لاس نه مه ورکوئ دا رواج په دې د لاسه مه ورکوئ چې زموږ ستاسو اولادونه ویني اوس چې ما راواغېستل زما ماشوم ګوري چې په دې باندې څه دا چېرته وړي بچی دا زموږ رواج دی د اختر په ورځ باندې موږ دا مسجد ته وړو نو سبا چې موږ او تاسو نه یو نو زموږ اولادونو ته به دې رواج معلومات او هغې به هم د اختر په ورځ باندې ولو که شین چې راواخله موږ نه ویو چې ته ډېر راواخله کم راواخله خو دا رواج زموږ ستاسو د اولادونو کې پاتې شي دا به د لاسه نه ورکوو الله دې تاسو له خیر او برکت درکړي ډېره زیاته مننه که کومه ګستاخي شوي ډېره زیاته بخښنه غواړم ماته غواړم دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه اجمعین رب العالمین د رمضان عبادتونه هم قبول کړي یا رب العالمین څومره تکلیفونه زحمتونه مې یا الله ستا د رضا په خاطر مې څېري یا الله دې په خپل دربار کې خبر کړي یا الله څومره دوستانو چې افطاري تنظیم کړو زحمت او تکلیف ایستلو یا الله د هغې د افطار قبول کړي رب العالمین کوم کسانو چې اعتکاف کړی اعتکاف یې قبول کړي کوم کسانو چې زکاتونه ورکړي دي صدقې نفلي ورکړي دي سرسایه ورکړي رب العالمین په خپل دربار کې قبول کړي یا رب العالمین زموږ ستاسو اتفاق او اتحاد دا قایم او دایم ولري رب العالمین ته موږ راضي شي